سلامونه او احترامات ګرانو مینوالو نن ناڅاپي مشاعرې په دې هیله سره نن زموږ سره افسر افغان صاحب او حمزوي صاحب او راشد خان راشد صاحب او مزار آزاد صاحب موجود دي. دونه به خواږه شعرونه اورو. نو زه بلنه ورکوم راشد خان راشد ته ترنم کې په ترنم کې خپل دغه ووایي ناڅاپي وړوکی ملګری یو بل پیدا شو. ارمان سراج صاحب چې تاسو مونږ له دومره په دې خوږو خبرو باندې دعوت راکړو نو دغه شعرونه تا ته ډالۍ وي په ترنم کې چې ګلو کا زغېونو بلو کا پردېونو دلته یو سړېونو ستا په نوم ژوندېونو ګلو کا زغېونو بلو کا پردېونو دلته یو سړېونو ستا په نوم ژوندېونو. یو شعر ورته کې تا ته ډالۍ کوم خالي په لنډۍ زنا سم لکري ریونو خالي په لنډۍ زنا سم لکري دیونو نور را سره هر څه صرف ستا کمیونو وړه په سینا کې دی زړه نه وغرګېونو. نن زمونږه بس به زه افسر الملک افغان صاحب له بلنه ورکوم چې موږ ته خپل کلام په ترنم کې د ناڅاپي نوی ملګری زه هغه ته ډېر زیات خوشحاله یم. ناڅاپي تر سوا ته راورسېد او په زنګېدو کې ناڅاپي ده. خیر دی زنګ دی دا دې هم ارمان سراج ته ډالۍ وي دغه کلام راشد 3 ورځې شپې روڼ کړي دي. واه د دومره انتظار کړی دی او بیا چکدره او دا ټول نو دا کلام درته ډالۍ کوم راشد. کما چرتا پلاسو کی ستاره غسته دے کما چرتا پلاسو کی ستاره غسته دے الله رانه د خپلې برخې کار غسته دے ما ستاره غسته دے رانه کار غسته دے ما ستاره غسته دے. وا 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 پردی جامې ګنډل زما د 2 روپو دښمنې پردی جامې ګنډل زما د 2 روپو دښمنې ما ټول عمر د مور ماشین لتار غسته دے ما ټول عمر د مور ماشین لتار غسته دے الله رانه د خپلې برخې کار غسته دے رانه کار غسته دے ما ستاره غسته دے ما ستاره غسته دے. شعر دې پکې راشد چې پشت اولاد کې دا سړی چې داسې میرات ښکاري پشت اولاد کې دا سړی چې داسې میرات ښکاري دې سړي والله چرته ازار غسته دی دې سړي والله چرته ازار غسته دی الله رانه د خپلې برخې کار غسته دی رانه کار غسته دی ما ستاره غسته دی ما ستاره غسته دی. د لویو څوکو خاوند مورنۍ ژبې منکر شو د لویو څوکو خاوند مورنۍ ژبې دشمن شو زما د پښتو ټول پیټه فنکار غسته دی زما د پښتو ټول پیټه فنکار غسته دی الله رانه د خپلې برخې کار غسته دی رانه کار غسته دی ما ستاره غسته دی ما ستاره غسته دی. د مصر په بازار کې په خایس باندې بولی وا مصر په بازار کې په خایس باندې بولی وا ما نوم پکې د خپل افغان په جار غسته دی ما نوم پکې د خپل افغان په جار غسته دی الله رانه د خپلې برخې کار غسته دی رانه کار غسته دی ما ستاره غسته دی ما ستاره غسته دی.
اختتام ته ورسو نه نه یاره واسه چلو که وای وای ډیر صحیح په طرف نه روانه د دینه پس پس راشد خان ته نه راشد خان ته خاصو کا مونږه وکړو جی دا وکړو جی اوس پامځاوي ته حمزوي ته وکړه ناڅاپي لړۍ وای وای کنه دا وای مونږ د دینه پس حمزوي یوسفزي صاحب لا بلنه ورکوو چې مونږ ته خپل خوندور کلام وای زیاته مننه د ارمان چې بیا د خوږ زړونو ټکور دی په حجره کې هسې ګرم ټنګ ټکور دی په حجره کې په حجره کې فرق د خان او نوکر نشته هر سړی د سړي رور دی په حجره کې شپه پخه شوه واده کړي کور ته لاړل د لونډو خو بس کور دی په حجره کې آی هاي ډیره زیاته مننه بس په دې بس ته وایه په دې کنه شعرونو باندې نه نه په خبره اوس وایه نه په دې خپل شعرونو باندې ارشاد وایي ارشاد ارمانا ستا په زړه کې ارمانونه نه نه په دې نه خلاصېږي شو ارمان زه دغه وایم خبره نه خبره نه